अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शिरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागला ज़मूंग द नन ورځې टॉपिक او موضوع د انډسټریال کنټرول پینل یعنی د کارخانو، فابریکو او کمپنیانو د کنټرول پینل پر رابطه باندې دا دوستانو زه غواړم په دې رابطه اساس سره مختصر لړ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. د پینل معنا دا ګرو یا ګروپ چې مختلف ډوله کمپوننټو ګروپ ولري او د پینل په شکل سره کار او فعالیت تر سره کوي چې د یو برقي ماشین د اپریشن د کنټرول لپاره نصب او کنیکشن کیږي. نو دې ډول کنټرول پینل ګروپ ته کنټرول پینل ویل کیږي. او د کنټرول پینل د استعمال مهم کمپوننټ یعنی برقي وسایل عموما په درې ډوله دي. دا درې ډوله مهم برقي سامانالات عبارت دي دوستانو. اول د انپوټ کمپوننټ څخه، دوهم د کنټرول کمپوننټ څخه او دریم د آوټپوټ اکوپمنټ څخه چې په ساده تړنه کې د کنټرول سیستم نوي. مثلا دوستانو اگزامپل موږ سره یو بلب دی او د ته دوستانو فاز او نیوټرل کنیکشن شوی دی او په پاس کې د ته دوستانو د اف او آن لپاره د بندیدو او لګیدو لپاره د ته سوئچ یعنی بټن نصب شوی دا، مګر دوستانو د ته کنټرول نه دی نصب شوی. نو په دې سیستم کې دوستانو سوئچ دی د انپوټ کمپوننټ دی او دوستانو بلب چې دی د آوټپوټ اکوپمنټ دی او په دې کې دوستانو کنټرول نه دی نصب شوی. مګر دوستانو کچېرې مونږه یو 3 پیز موټر نصب او کنیکشن کوو نو یوازې دوستانو د ته سوئچ د اف او آن لپاره بسنه نه کوي. نو اول دوستانو د ته سوئچ نصب کوو د موټر د آن او اف لپاره د لګیدو او بندیدو لپاره. دوهم دوستانو د ته کنټرولر نصب کوو د موټر د کنټرول کولو لپاره چې په دې سیستم کې دوستانو انپوټ کمپوننټ دا سوئچ دی او په دې کې دوستانو کنټرول کمپوننټ دا دوستانو کنټرولر دی او په دې کې آوټپوټ اکوپمنټ دوستانو دا 3 پیز موټر. نو دوستانو د برق په تخنیک کې ټول سوئچونه او ټول سنسر دا دوستانو انپوټ کمپوننټ دي چې د دې برقي سامانالاتو په واسطه باندې مونږه هر قسم برقي وسایل اف او آن کوو په اتومات او مینوال توګه باندې. او کنټرول کمپوننټ عبارت د هغه کمپوننټو څخه دي چې د آوټپوټ اکوپمنټ حفاظت او ساتنه کوي د ګرمېدو، ټریپ کېدو او سوځېدو څخه. او کنټرول کمپوننټ عبارت دي د میګنټ کنټاکټر، ریلی، ټایمر، کنټرولر او داسې نورو برقي سامانالاتو څخه. او آوټپوټ اکوپمنټ عبارت دي دوستانو د سنگل پیز، 3 پیز برقي سامانالاتو څخه لکه دوستانو واشنګ ماشین، ایر کولر، ایر کنډیشن، سنگل پیز او 3 پیز موټر او داسې نور برقي سامانالاتو څخه. اوس راځو دوستانو څه کمپوننټ د کنټرول پینل د بره نصب او کنیکشن کیږي او څه کمپوننټ د کنټرول پینل په داخل کې نصب او کنیکشن کیږي او څه کمپوننټ بهر په ماشینونو کې نصب او کنیکشن کیږي چې دې ته دوستانو آن پینل او دوستانو انساید پینل او آوټ ساید پینل ویل کیږي. آن پینل هغه برقي کمپوننټ ته ویل کیږي چې د پینل د بره او یا د دې په مخ باندې نصب او کنیکشن کیږي چې عبارت دي دوستانو د ولټ میټر، امپیر میټر، چینج آور او داسې دوستانو د سوئچ او اشارو څخه. او انساید کمپوننټ هغه برقي سامانالاتو ته ویل کیږي چې د پینل په داخل کې نصب او کنیکشن کیږي لکه بریکر، کنټاکټر، ریلی، ټایمر او داسې نور برقي سامانالات. او آوټ ساید پینل هغه برقي سامانالاتو ته ویل کیږي چې بهر په ماشینونو کې نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.